الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا رسول صلى الله عليه وسلم په دې مبارک سیرت کې دا زمونږه 15م درس یا 15م بیان دی، او الله سبحانه وتعالى د دې سیرت بیانولو او دا اوریدو د لاسه الله مونږ وبخي، او الله سبحانه وتعالى دې مونږ له توفیق راکړي دا د چا سیرت چې بیانو چې د بلار روان شو، او الله سبحانه وتعالى سره زمونږ حشر د قیامت په ورځ وکړي. مونږ اخرنی خبره د هجرت کوله چې څنګه هجرت ته ابتدا وشوه او بعضو مسلمانانو هجرت کو او هغوی ته څنګه تکلیفونه ملاو شو. هغې کې د بعضو واقعات مونږ بیان کړي، لکه صهیب رضی الله عنه، ابو سلمه رضی الله عنه او داسې نور. د دینه مخکې چې موږ دا خبره بیان کو چې رسول صلی الله علیه وسلم څنګه د خپل کور نه ووتو، نو دا خبره یاد ساتئ چې د دې هجرت د ابتدا نه دا خبره معلومیږي چې کوم سړی د الله طرف ته دعوت ورکوي، نو دی به دا نه وایي چې زما په ځمکه کې څوک نه مني ځکه زه دعوت نه کومه، بلکې د داعی دپاره دا ټوله د الله ځمکه چې د دعوت میدان دی، او دی به خپل دعوت جاری او ساری ساتي دا هغه وخت پورې چې کله د الله سره ملاقات وشي. او دعوت دا په یو ځای پورې خاص نه دی، نه د دین کار او نه عبادت دا په یو ځمکې سره تعلق نه ساتي، بلکې هر ځای کې په هر علاقه کې به د الله عبادت کې د الله بندگی به کې او دعوت کار به کې. رسول صلی الله علیه وسلم د مکې نه چې ووتو مدینې ته تلو د سیل دپاره نه تو، یا سا دغه تنګ شوی په مکه کې، نو ځکه هغه مدینې ته تو، نه هغه چې مدینې ته تو نو د الله د رضا دپاره تو، او د هر څه چې صحابه کرامو پرېښودي دا ټول د الله د دین دپاره او د الله د رضا کولو دپاره یې پرېښودي. د دې دپاره نه وي چې د هغوی سا تنګ شوی دی یا ځان خوشحالۍ سیل کوي، نه. بله مسله دا چې داعی دپاره پکار دی چې د خپل دعوت دپاره داسې ځای وګوري چې هلته ورته امني، لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم د مکې نه مدینې ته روان شو، دې لپاره چې هلته لږ امن دی. او بله دا چې داعی له پکار ده چې داسې خلک د ځان سره ملګري کړي چې هغه د دوی ملګرتیا کوي، د ده د دعوت مخې ته رسوي. بعض وایي موږ په الله باندې توکل کړی دی او بس نه. امام المتوکلین هغه رسول صلی الله علیه وسلم مدینې والا پسې چې هغه ځي دې دپاره ځي چې له مدینې والا مرسته وکړي. نو داعی له پکار چې ملګري ډېر کړي، دا نه چې ملګري کم کړي. کوشش او محنت په دې دا کوي چې ملګري بیا په ملګرو کې خصوصا غټ خلک ملګري کول، زور والا، حکومت والا چې د هغوی په لاس کې زوري، د هغوی واسطې، د هغوی مخوريز خلک وي، خانداني خلک وي، داسې خلک ملګري کول. کمزوري کې ته ځان سره ډېر ملګري کې خو هغه ستا هغه شه مرسته نه شي کولی، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم مدینې والا غوره کړو، ځکه چې دا زورور خلک مخوریز خلک وو، جنګونو کې تجربه وه، څنګه چې موږ سره مخکې تېر شو چې بیعت کې هغوی څه خبرې کړې، هغه هلته موږ تفصیل بیان کړو. دا خبره خو ما تېر شوي درس کې تاسو ټولو ته بیان کړې وه چې د مسلمان سره قیمتي شی هغه د دین او عقیده ده. د هغې د حفاظت دپاره د مسلمانان خپل ملک هم پرېږدي. د ملک، علاقه، مور پلار، خاندان، قوم، جبه، د دې هر څه نه زیات موږ ته زموږ ګران دین چې دغه موږ ته ګران دی. موږ د الله سره محبت د دې ټولو سره د محبت نه زیات کوو، بیا د پیغمبر سره محبت نو د دې هر څه نه زیات دی. ملک او علاقه او جبه، پښتو او خاندان او نسب در دین په مخ کې نشي ټینګېږي.
نو د یو څو اهمې نقطې ما تاسو ته بیان کړي او ان شاء الله هغه چې کله د هجرت واقعه ز پوره کوم د هجرت په واقعه کې عبرتونه نغبال ته ان شاء الله به چې کوم باقی درسونه مخې ته راشي هلته به بیانوو عبرتونه. ما دا خبره تاسو ته بیان کړې وه چې په دارالندوه کې مشرکین را جمع شو، دا د هغوی برلمانو یا پارلمنټو، او په هغې کې د 7 قبیلو مشران را جمع شو او د هغوی په منځ کې مشوره وشوه چې د دې سړي سره څه وکړو. نو چا دا مشوره ورکړه چې وبه یې تړو، جیل به یې کړو، مړ به شي. نو شیطان پکې هم ناسو چې زه د نجد علاقې نه راغلی یم، نو هغه وایي نه دا رایې صحیح نه ده. چا پکې دا مشوره ورکړه چې د دې علاقې نه به یې وشړو، بیا چې څه کوي دي، نو هغه وایي نه دا خبره هم صحیح نه ده. ابو جهل دا مشوره ورکړه چې ټول به په شریکه ګزار وکړو، دا سړی به مړ کړو. نو هغه وایي چې دا خبره صحیح ده، نو ټول به پکې شریک شي، نو که سباله د دې پیغمبر خاندان ولا قوم ولا راپاسي، نو د چا نه به بدل اخلي. په دې باندې د دوی مشوره وشوه او دا قرارداد ظالمانه قرارداد د دوی په پارلیمنت کې دا پاش شو چې دې به کوو. نو جبريل عليه السلام راغی په رسول صلی الله علیه وسلم بس یو خبرې کو د دغه مشورې نه او خبرې کو د دغه قرارداد نه چې ګورستا مبارک قوم را جمع شوی دا وای. سبحان الله، دی پیغمبرانو سره اکثر یو شان کارونه کی. کله چې موسی علیہ السلام د لاس نه یو سړی مړ شو او بیا الله وی فاصبح في المدينه خائفا يترقب، نو بس به وخت تیرو په خار کې یریدو به چې فرعونیان خبر نشي د دینه. نو بسوي الله یو سړی روانو د خار د کوسر رامنډي والی سیوی یا موسی ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. مشران راجم شوی دي استا باره کې مشوره کوي چې دې مړ کوو. دغه شندلته مشران راجم شوی دي او مشوره دا کوي چې د پیغمبر به وجنو. الله سبحانه وتعالى خبر کو د جبريل عليه السلام په واسطه سره او الله تعالی اجازه تر کړې د هجرت توزه هجرت وک دي چې کوم زموږ لپاره عبرت ته خو ان شاء الله د هجرت ته واقع بیان کوم بیا به ذکر کوم. او دیوته موي چې ستیم بوزي دیوته موي او دیوته وی چې نن د شپې به په هغه تلای باندې نه سملي په کوم باندې چې ته سملي نن شپه به تال تشپه نه تیرې او باغ یو بل څوک سمل. او ماته استاد خبره کړې و چې د دین مخ کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه تیارې کړو چرته ته مدینه ته رسول صلی الله علیه وسلم منک او دیوته وی ک الله اجازه راکې نو موته به یو ځای لاړ شو. ناغم په انتظار دي د رسول صلی الله علیه وسلم چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم اجازه کې وضو رسول صلی الله علیه وسلم د ماسپخین په ټیم کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته ورغی چې د غسر د هجرت د روانې دو دا وخت وټا کی او هغه خپل خبره ووري چې طریقه مونږ دي شي جوړ کړی ده. نو عائشه رضی الله عنها وی بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة سخت ګرمي او د غرمې ټیم او موږ د خپل پلار په کور کې ناس ابو بکر صدیق رضی الله نو چا आवाज وکړ ابو بکر صدیق ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم راغی په ځان صادره چولې پټ راغی في ساعه لم يكن ياتينا فيها خدای دې وخت چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې وخت نه راغلی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه دوی چې فداء له ابي و امي زما مور پلار دې باغ باندې قرباني. دا ټیم چې رسول صلی الله علیه وسلم څخه خبره وای ځکه نور کله خو ما سره دا ټیم ملاقات نه کوي. فجاء رسول الله صلی الله علیه وسلم فاستأذن رسول صلی الله علیه وسلم اجازه وغوښت. نو ابو بکر وته یا رسول الله دن راځي وینه تر وځه بهر ته
رسول سمت ابو بکر صدیق ته یا رسول الله انما هم اهلك بابي انت یا رسول الله یا رسول الله بتا باندې زما پلر قربان مستقبل باندې ټول دلته پر دې به څوک نشته رسول الله سلام دن راغه او ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی الله مل اجازه را کو دوتو ابو بکر صدیق رضی الله عنه الصحبه بابي انت یا رسول الله یا رسول الله زما پلار دې بتا باندې قرباني هغه زما سره یوزم رسول الله نعم ته ما سره وزي عائشہ رضی الله عنها دغه وخت پورې ما ته پته نه و چې د خوشحالي نم سره جاړي نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه بجړاش او یا رسول الله زه تیارم کله به حضور رسول الله ته شپې به وزو زبر به شراشم د شپې به یوزي زو خدای نه مخ کې وته د ځان نه سکار نه کې هغه سید یا رسول الله یا رسول الله دو سورلې ما تیاری ساتلی رسول الله ته سیده هغه ساته سو میشتونه دله د سورلې ساتلی وی دوی له قیمتي واخه خوراک دا ورکو د تیاری کړي مال په دین باندې څنګه لګي د بيزدکه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا سیرت وتا سو اور ان شاء الله زی په زی د ټول نه مخکې شي هر ذکی مخکې شي په دین باندې خرچه په نیکانو خلکو باندې خرچه د دینداری د دین دی ګوره مونږه هغه دین خوخي چې باغی کې په مونږ باندې چې ته خرچه وشي دینداری کې د خبره ساته چې جسم هم لګي دی شي نو کله مال به لګي نو کله به جسم او مال دوانه لګي او دې کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دوانه لګي ګوره مال بم لګي بدن بم لګي او کې دې شي چې دا بدن روغ مدینه ته مو نه رسي کې دې شي دې به خپل بچي وینني کې دې شي دې به د خپل خزه وینني کې دې شي دې مور پلار به وینني کې دې شي دې مکه ته به د سره رانش ډېری خبرې دي اگر سه پرې خو دې دین د پار التدم قریش کوم مشران دي ناغوي د ټول ورځ تیر کړه د شپې په انتظار کې دغه د اراده چې د شپې به حمله کوي یولس کسانی غوړه کړو چې دوی به حمله کوي او د زورور خلک نو باغو کې یو ابو جهل له هغه زبر سره په خپل یم الحكم ابن ابي العاص عقبه ابن ابي معيط النضر بن الحارث ومية بن خلف زمعة بن الأسود ومي طعيمو أتم أبو لهب نهم أبي بن خلف لسم نبيه بن الحجاج يولسم ضرور منبه بن الحجاج دا یولس کسان زورور کسان چې دی گزاروم برابر کولای شي او زورور دي د خاندان نم نو سباله کې د رسول صلی الله علیه وسلم قوم ولا تپوس کې نو د دې قومونو سره د غوی د قوم د مقابله وس نشتی چې دې ټول مقابله ته ودري کله چې شپه شو او تیار شو نو ټول د رسول صلی الله علیه وسلم د کور دی دروازې ته بهر ناسو او په دې انتظار کې دي چې کله دې ودشي موږ په حمله وکړو خم مضبوطه اراده او یقین چې موږ به دې مړ کوو تر دې چې ابو جهل پاسې د یولسو کسانو په دې منځ کې ودرېدو وی خاندل وان محمدا يزعم انكم ان تابعتموه على امره كنتم ملوك العرب والعجم وی تاسو پته شتي دې سوې چې کور کې دنه دی وی دی وی کې زما په لار روان شوي نو تاسو به د عربو او د عجمو مشران شي وی خاندل او بیا به الله تاسو د مرګ نه بعد را پاسین فجعلت لكم جنان كجنان الاردن او بیا به مړ شي بیا به الله را پاسې او د جنتونو بل درکې لکه اردن علاقې چې کوم خسته جنتونه دي د جنتونو بل درکې دي سره وخاندل بدوي ودم ویل دي که تاسو زمانہ خبره ونه منل نو علاله ولیکيږي با موږ به یو قتل کو بیا به الله را پاسې د مرګ نه بعد او بیا به الله تاسو ورته اچي دې سره خو خاندل ویدار د خبري نیمه شپه تیر شو دوی په انتظار کې ناسو خو الله سبحانه وتعالى زور ور دې بخبل کار با
ذکر الله په سورۃ یوسف کې وایي والله غالب على امره، الله زورور دی خپل کار باندې چې الله سکینو یسوک بږي سني شي کول. دلته دوی سوچ دا دی او د الله اراده بل ده. متوسط تیر شوی درس کې آیت سورۃ الانفال او رولو چې الله سوی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، او کله چې کافرانو راجمشي او مشورې کوله د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، چې یا دې وتړي یا به مړکی یا به د ملک نه وشړي. رب العالمین وی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. الله دویم چل جوړو مام چل جوړو، دویم یو اراده و د الله یو اراده و. سبحان الله. قریش دا مشهران خپ انتظار ناسو. رسول الله صلی الله علیه بن ابي طالب رضی الله عنه आवाज کوي علي د غراشه هغه یا رسول الله قربان څه حکم دی زما په دې ځبانه به ته ودی شي. هغه یا رسول الله ولي وکسان راغلي زما وجلو نو که گزار کوي بتاوه کوي. هغه ځوان لک هغه وړوکی لک قرباني چلیز دکې ها دینداري چلیز دکې مونږه 13 کالو په عمر کې 15 کالو په عمر کې 30 کالو په عمر کې دین پیژنو چې ستوي دین له قرباني ورکول له غټه خبره. وی رسول الله بالکل هم دغه شان بکوم څنګه چې ته رسول الله زماغه صادر په ځان باندې واچ غشین صادر د حضرموت د یمن نه راغلی قیمتي صادر رسول الله د شپې په ځان باندې داچ یاغه صادر په ځان باندې واچ او دې ساتي چې الله به دې ساتي. اسم ته نشي او دې وته چې ما سره د دې مشرکین او امانات پراته دي هغه امانتونه به ورکي. دسي امین انسان ته د بصیرت کېدل چې خلکو سره دښمنی د خو امانت وسره یې ګوري. ستاره دین سره مو نه لګي، ستاره الله سره زمونږ نه لګي، خدا پیسې کې به وراکي. دسي امین انسان، دسي شخصیت. اوس د بعضو ملکونو کې انګريزانو کې وی چې تصویران به جوړو دغه به مقابله کوو، ا پروګرام روان دی کړه چلے دي پروګرامونه هم د دې پروګرامونو د لاسه مسلمانان ډیریږي ان شاء الله. کسو کې نه پیژني کنه د دې پروګرام نه بعد به سیرت ګوري، بیا د دوی د دې تصویرانو جوړولو نه بعد به سیرت ګوري. اول پیر چې کله ډنمارک کې کوم ځای کې تصویران جوړ شي وټه ځاخه باغ باندې شي، خو دغه نه بعد اسلام ته څومره خلک نه نوتی تاسو دغه معلومات په انټرنیټ باندې وکړئ. دنیا کې څنګه انټرویو ته څنګه وي د دې نه بعد ما سوچ راغی چې دا څوک دی چې د خلک پوری خان دي. راشه تاریخ وګ تاریخ چې مولا نیمه ته نو رسوله بس مجبور شوم دې چې کلمه وایم. کید لګی دی وسوک او سبد انسان قدر کم کی چې الله غته وي وانک لعلى خلق عظیم. پیغمبر یقینا ستړي اوچت اخلاق ته وي دوت الله وي. خ دي قریش پروسس په څه خبرې نه دي کړي. من شرط بیان وکړ یو ځکه دا ویلي چې د دروغجن دي، یو ځکه دا ویلي چې د دوکباز دي، یو ځکه دا ویلي چې د زناکار دي، یو ځکه دا ویلي چې د خیانتګر دي، یو ځکه دا ویلي چې د ظلم کوي، یو ځکه نه دی ویلي دا ځکه چې دا باغ کې نو ناغوی به دغه کله به لیوانه دي، کله به شاعر دي، کله به کوډګر دي، کله به څه کله به څه. هغه خبرې به کولی چې الله په قران کې ذکر کړی وي، دوی به کې خپل اختلاف ته خپل نه مانی، خو به د زد دلاسه به کولی چې اوس د دې سړي مقابله څنګه وکړو. نامانتونه د رسول سره پراته او هغه علي بن ابي طالب ته حواله کړو او کسان وته خو دا به ته خلکو لور کی. د علي رضی الله عنه فضیلت دي ځکه ثابت شو څومره اوچت انسان دی. خدا خبره یاد ساتي د علي رضی الله عنه فضیلت زمون په سر سترګو دي
علي رضی الله عنه هغه انسان دی چې رسول صلی الله علیه وسلم عزتانه موتمانه علي رضی الله هغه انسان دی چې رسول صلی الله علیه وسلم استا مقام د سیده لکه څنګه چې د هارون علیه السلام مقام او د موسی علیه السلام سره داغه انسان دی داغه انسان دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د سره محبت کوي د ما سره محبت کوي او څوک د سره دښمنی کوي ما سره دښمنی کوي د هر څه باوجود د عثمان مقام ته د عمر مقام ته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مقام ته نرسي دا خبره د ساتي وره شیعاګان او محبت کوي نو د علي بن ابي طالب سره یو دغه جوړ کړل ډرامه ده خو بیا هم کومه چې محبت کوي نو په محبت کې دومره غلو کړي د چې دوی نه اوچت کړي د پیغمبر نیم زیات نه اوچت کړي راشه ورو د الله نه الله درجه ته رسوله وې د قیامت پر ورځ الله دا وخت پورې جنت او جهنم فیصله نشي کولای چې سو پر علي اجازه نه ورکړي الله چې څه فیصله کوي اول وې دنه ته پوس کوي دله پرې چې پیغمبر درجه ته رسول نه د الله د درجه نه مړولې د محبت مونږ نه منو اوس د دې دراسه کې شیعاګان زموږ سره دښمنی کوي او موږ ته وځي تاسو بیا ادب تاسو دی کوي دا خدا غوي په نظم موږ بیا ادب یو خو نور الحمدلله ادب بسنګ کې د علي بن ابي طالب رضی الله عنه زموږ نه زده کې چې څنګه ادب به کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه ودغه شپه باندې الته سملاستو د رسول سلام په تولای کې او دغه صادری په ځان باندې واچ رسول سلام راوته د دې مشرکینو په منځ کې هغه تیر شو او په لاس کې یو موټه خاوره یا شګې دی راغستې او دای د غوی په دې سرونو باندې دي چې ودړولې او هغه په انتظار ناسو چې دی بروزي او دا آیت په دغه ټیم کې تلاوت کو وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون الله وی د دوی مخ ته موږ یو دیوال جوړ کو شاده ته موږ یو دیوال جوړ کړو اندې می کړو نه هیڅ وته نه ښکاری دا معجزه د رسول صلی الله علیه وسلم او یو سړی به کوم دي صفات نشي چې هغه په سر کې خاور نه اچولي د ټولو په سرونو کې خاور واچول او لاړ ووت لاړ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کوړت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په کړکۍ کې راووت سو کور ټکی چې وکړ رسول صلی الله علیه وسلم یا رسول الله لبیک ز حاضر موجود زو روزه بارت دم نه تابعداري ګره دي ته چې یا رسول الله خوشپه دا د خوب ټیم دی دا بسکو بس ضرورت هم یا رسول الله راوتو او د یمن په لار روان شو دا د شلار د چې دیلر به څوک مدینه ته نزي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه انسان چې غل الله ناشنا پور کړی د خپلم د يهودو نصارو منلې وي موږ دې سړی ته حیران یو چې دل لیکل نه ورته دل لوستل نه ورته او د دنیا مشرتیا بد کوله د دې سیاست ته د دې مشرتیا ته د دې جهادونو ته د دې اخلاق ته د دې قانون ته د انګریزانو وسوم حیران دي او په برتانیې کې هغه دې میوزیم غونډه کې جوړ کړي پای کې یو کمره ده او پای کې دا ور کړی دي چې تاریخ غټ کسان الته چې ورننه وزینو اولنې نمبر زموږ د پیغمبر نوم ملته لیکلې دا غوی منی چې تاریخ غټ انسان دی اولنې نوم په بورډ باندې دا غلي کړي د نوم دی علاقه کې په تاریخ کې دی غټ انسان تیر شوی د یمن په طرف روان شو خاغه نور بهر ناس انتظار کوي او په دې انتظار دي چې کله به موږ گزار کوو کله به موږ ته اډر کی چې گزار کوي یو کس په دې باندې تیر شو ویل چې لکه سره جمع شوی دي سړي دي دروازې ته نشته ما تنتظرون چې لسکو تاسو را جمع شوی دا دوی سره نو او نو دې نه دوی دې خبرو هغه تی وی د محمد صلی الله علیه وسلم په انتظار نش وی خبتم وخسرتم تباشی وی څنګه تباشی وی
قد والله مر بكم هغه په الله مې قسم استاسو په دې منځ کې لاړ او استاسو په دې سرونه خاور ما چولې دا سمجي چې هر یو سر باندې خاور پرته و تیرې تاسو نه هغه والله ما ابصرنا مو خو نه درې ما ورید دي شو ما تل هغه خپل لار تل تاسو دلته ناشي ورننه وته دې کور دي چې ورننه وته علي رضی الله عنه یو بل ته وی چې ان هذا لمحمد دغه رسول سلام دې پروت ته وی اصلي مونته دروغ وی دغه چې تلایم دغه ولا صادروم دغه پروت ته انتظار وته کو د سحر پورې صحیح چې سحر شوې ده خو باسم روزي اجي سحر شو چې وی کته علي رضی الله عنه ذلیل شو خوار شو الله وشرمول وته وی چې شو هغه ستاره ترزوي ماته پته نشي چرته تله خدا ماته پته نشي چرته تله او دا صحیح خبر چې رسول الله هغه ځاني وی چرته زم خدای وته ویل چې زما تب زما پځي رسول الله سلام د خپل کور چې کله پر خودونو دغه شپه ویشتمه شپه د سفر میاشو ویشتمه شپه او د سفر میاش زمو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل کور پر خوده او تلو د ملګری کورت باغ انسان په چې تلو چې رسول الله ته پته و چې زما د پاره کې څو قربانیان ورکینو په اولنی نمبر کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه د ځان سره مرګ کړو او به دوی دغه د کورنم په شاته کړکۍ باندې ووت چې د مکې نه زروزي او د سحر راختونه مخ کې وځي چې څوک راونه نیسي رسول الله ته پته و چې قریش په دغه شي ګرځي او د بلټي د غوازی خبره اولنی لار چې قریش ولا بلټي اغه لار د کم چې د مکی شمال طرف ته ده او د مدینه ته ډایرک زی دوی ولازم په دې لار راځي نو رسول سلام بالکل دغه په عکس باندې د مکی په جنوب باندې چې کم روډ دی کملار و هغه طرف باندې روان شو چې هغه یمن ته روان ست تقریبا سیرت کې راځي چې 15 میله فاصله دوی وکړه یو غر ته ورسېدو چې هغه ته جبل ثور ویل کی خلکو ته سوې نه سوا جبل نور او د دې خپل نوم غار ثور دی دغه زیته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېدو تقریبا 15 میله بعد او دا یو دنګ غر دی او خطو ته ډیر زیات ګران دي اوس که په ګلاري وتی د خلکو د وټو د لاس د خطو د لاس خو په هغه ټیم کې دي کې سره لار نه او منځ کې کانی پراتري چې په دې لار باندې خطه ګرانی وي د رسول سم د خپې په دې خطو کې زخمی شو او بس سیرتونه کې دي چې رسول سم به د خپې جوخت نه لګولې د ګوتو د سرونه به لګول چې د خپو چاپ نه پاتې کی دغه د لاس خپې زخمی شو نو په سيزي کې بیا ابوبکر صدیق رضی الله په شاکو نو براوي داغه انسان دی چې الله په قران کې وی ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه ویل خپل ملګری الله د ملګری لقب ورکړي او ملګری صدیق ته صدیق په دی وی ځکه چې د کې صدقي صحیح صدق رښتینواله او دا خبره ساتي مانه دا خبره ټیم ډیر ورځي خبره نکوم ان شاء الله یو ورځ می اراده دي چې په دې عنوان باندې بیان کوم ملګری او ملګرتیا تاسو زه د ملګرتیا شروط بیان کوم نن سبا ګوره حقيقي ملګری ډیر کم دی ګوره دا یو حقیقت دا هر یو سړی چې تاسو سره دوا سلام کې خان دي رخان دي سیدا ملګری دا نه ملګرتیا ډیر ګران کار دی ډیر ګران کار دی ملګرتیا دا اوس ملګری ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شاکو غرسو کی توخت والتغار دی فی قمه الجبل اخیری د غرب دی سوکه کی اول ته ورننه وته غی ته غار ثور ویل کی کله چې دولته ورسیدو نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته یا رسول الله په الله مې قسم چې زمانه مخ کې تنشي نه وته سبب مخ کې نه وځه نو کدنه به کې صحیح نو په ما باندې مستانه مخ کې عملو کی نو ته خو بچ مخ ته یو قوم یو
ملت یو امت ستا په انتظار کې دی په مدینه کې او مالک سوش سدومه غټه خبره خونه نو دنه ورغه هغه غاری پاک کو نو پای کې سوړی وي نو صادری په وګ پروت نه هغه سری کو او دا سوړی په ټوري پټی کړی وي دوه پکې پاتې شو نو باغی کې د خپې د ګوتی کې خو دي به رسول الله ته رسول الله راضي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ستړی شو پیاده سره اوس ګور دوی سورلې نه دی راويستي او مثلا مخ کړنو چې دوی سورلې چا سره وي او تاسو وره دوی پیاده تللی دی الته نو رسول صلی الله علیه وسلم ستړی شو نو چې څنګه کېناستو دش رسول صلی الله علیه وسلم دا سر مبارک د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بغیږي کې او چې خودوی له سر نو یقیني و چې د دې سړي غیږه دي چې د ټوکړي ټوکړي شوی نه نو څوک ماته نشي را رسېږي د الله نه بعد د رسول سره د هجرت یو غټ مرګره وي د شنو د هغه سوري نه وکم کی چې د خپې خودوی چې د شي ولا ټک ورکو نو دا خو انسان ته د تکلیف کله جوړ شي ټک ورکی او غزان راټینګ کړو نو د سترګو نه اوخ روان شي چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې ولګي رسول الله پاسې مالک یا ابوبکر وسی چې دلوش یا رسول الله شي ټکرک فداک ابي و امي رسول الله مور بلار دی پتا قرباني څنګه مسله نه رسول الله خپل لاړ مبارک راوغست دغه بغزي ولګول نه هغه دړ چې ختم شو امام رزین رحم الله روایت راوړی عمر بن خطاب رضی الله عنه چې دغه زهر بیا څه وخت بعد د دې جسم تر واپس شیو وکانه سبب موته دغه د مرګ په اسبابو کې یو سبب دا هغه ټک کم چې غار ثور کې د تور کړی شو دوانه په دې غار کې درې ورځې پاتې شي د جمعې شپه د هفتې شپه او د اتوار شپه دا درې ورځې دوی الته پاتې شوی دي او عبد الله ابن ابي بکر د براتو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی ځوان لکو د بشپه دوی سره تیرواله د ځوانانو کم کارنامې به زته او رسول په سیرت کې مخامخ کوم دا موسی ځوان دي عائشہ رضی الله عنها وی دا یو د ځوانو ډیر پوها او ډیر ذهین انسان او ډیر زړور انسان نه دی به د شپې چې کله تیار ولګي د مکی ولا به ود شي دی به ووت لا ورنه الته د غوسره به شپو کړو نو د پښمنی ټیم کې به واپس راغی مکی ته نو بیا به د قریش د مشرانو سره ناس او ځاني بالکل دي چې کړه چې ما سنده اوریدل یو نه سره خبرې نو چې دی به سم مشوره سره خبره کوله هغه به شپې لته ورسول وي قوم دا وینن او په خواوشه کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه غلام مری عامر ابن فهيره هغه به بيزي ګړي ساتري الته ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې کار لګولو وي ته زمو خواوشه کې بيزي ګړي ساته یو خو بدای چې موږ بدنه پیسو بل دا چې کله زما د زوی لاړ شي نو په دې پسې شاته تر غړي بيزي بوزي چې د خپل قدمونو ورکي نه دې مالته په خوشه کې تاویدو د شپې به وته لاړ او قریش والا او قسم لیونی کېدو ته نږدې چې د سې چلو چې سړی زمونږ نه بالکل روغ او تو غدري خبرې چې کېده به یو مونږ شو یو به کې مونږ شو د دوی قرارداد اسی دوی پاس کړ نو سحر له ټول را جمع شو او د غیبوت علی رضی الله عنه تړلې او کعبه پوری راخ کوو اول تیرا واستو وی چې شو تر غزوی دغه والله کما ته پته ما ته هیڅ پته نشي کوم ځای ته راوي چا به आवाज کوي د دنه هیڅ نه راوځي پرې ده د فائدې کارو کوي لاړو د ابوبکر صدیق رضی کور دغه دروازې زور وواله اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها روت د رسول صلی الله علیه وسلم د ملګری لور او د رسول صلی الله علیه وسلم او اسماء د عائشه رضی الله عنها نه مشره ده
او د خور ده د پلار طرف نه میان دي دوی جدا دي او ده د زبیر ابن العوام رضی الله عنه خزره او د عبد الله ابن الزبير مور ده سوچته زنانه پلار ابو بکر صدیق ده او خیسوک ده رسول صلی الله علیه وسلم خور عائشه ده رور عبد الرحمن ابن ابو بکر و نور نم صحابه کرام دي او خاوني زبير بن العوام پاغلسو کسانو کې جنت زیره تور کړی شي غټ مجاهد او زوی عبد الله یو چت صحابي نو د دې نسب او د خپلوان سره اوچته دوی په منځ کې د زنانه ده او د دومره اوچته زنانه و چې دی به د خپل زوی عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما اسی به دي شړو ته بوتو زنګلات ته بوتو چې د دد شي سخت شي به چې کله حجاج په هغه باندې حمله وکړه غ ظالم هغه کعبه سره دغه ملګریم دغه نشاته شو نو لار دی خپل مور ته و د بوډۍ شي او نظرم ختم شي او ته مور وي دشمنان بالکل بهر ولړل او ملګری نه تلی خدا نه مچ په دینه مچ ما به مړ کی بدینه ریګم خو پته خبر کېږم چې د ظالمان به ما سره ظلم ډیر کینو ته به تکلیف ډیر دررسي ناغه وته وی زویا چې بیزاو ګړاله لیکنه به د سرمنو باسي کار سکه او تکلیف وته نه رسي هغه په عملو کړو عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه ټوکړي ټوکړي او به د کعبه سره خوا کې جوړن کړو د دې لپاره چې خلک ته عبرت واخلینو د مور چې راوته او خو چې مور به خخپش چې مور راوته نه هغه بچی په ټوکړو باندې لاسونه والو دړندو او دې شي ځوان چې تاسو لیدلې په مکه کې دی علاقو کې لکه څنګه چې دا وې دا خو موږ ته ځاګه خډيري دا خو سره خم مشهوري نو به دا غزنه کوس کو هغه خخ دا غزنه نو په دې وخت کې خو جنې و راوته بهر ته نو هغه ته وی پلار دې کمزې کې دی وی لا ادري والله اين ابي ما ته هیڅ پته نشته چې پلار زما کمزې کې وی ابو جهل خبيث لا سوچت کو دومره په زور کړسه ولور کو چې د غوګه غوالي ته کته ولید او بیت لاب نو قریش ارجنت یو پتا دی کې یو بل اجتماع وکړه او باغی کې دا خبر وکړه چې څومره لاري چې د مکینه د وتو دي په دې لارو بزود سړی به لازم لټو چې چرته تره یک د عزت مسله او چې چا دا سړی راوستو نو غلبه سل او خان په انعام کې ورکو سل او خان ګور لوی شي نن سبا په دې وخت کې چې گاډي دی هر څه دی بیم سل او خان ګور لوی شي چې ډیر ارزان کې کنه ډیر ارزان یو په زره لګي دا ډیر ارزان مو نو شو یو لا کریال شو دوی دا انعام په وخت کې خو چې اوخ ډیر قیمتي وي موږ له سړی راولي کمړی ک ژوندۍ که هر څوک راولي موږ بولې انعام ورکو مړی راولي خوره وړي د زموږ د عزت مسله نو داخله ټول خارشو په علاقو کې بعض کسان غاری ثور ته ورسېږي په دې بحث کې پروسوزم په سیګرزیرو په لټون کې الته ورسېږي امام بخاری دا روایت راوړل د انس بن مالک رضی الله عنه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبره نقل کړي وكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار زد رسول صلی الله علیه وسلم په غار کې فرفعت راسي ما جسرو چتکو فاذا انا باقدام القوم نو د قوم قدمونه را تخکارش او خوشا کې ګرځیدو وموتي يا رسول الله لو ان بعضهم طأطأ کچا په دوی کې خپل نظر کوز کو رآن نو مونږ ویني دای خو کې رسول الله ابو بکر غلش اثنان الله ثالثهما دو دي درې مې الله دې په روایت کې راځي ما ظنك يا ابا بکر باثنين الله ثالثهما ابو بکر وتاغه کسانو باندې سګومان دي چې دوی او درې مې الله سګو د سوي او دا خبر الله سبحانه وتعالى په سوره التوبه کې ذکر کړی
إلا تنصروه فقد نصره الله. الله کتاسو مرسته نکوي، الله ډېر مخکې مرسته کړي. إذ أخرجه الذين كفروا، کله چې کافرانو وسته والله وي د خپل کلین. ثاني اثنين، د دویمو د دوو، یعنی دو کسان. إذ هما في الغار، کله چې دوانه په غار کې دنو. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله يقول مرګري ته ویلو چې یریګه ما الله زموږ سره دی، إن الله معنا. موسی عليه السلام چې کله دریاب ته ورسېدو، شاته به فرعونیانو بني اسرائیل وته موسی تبادی کړو. ګوره دغه په ملګرو کې او زموږ د پیغمبر په ملګرو کې فرق. څخه اسلام نه قبول کړ، تبادی کړو. هغه د فرعون لخرې دی او دا دریاب دی بچ کېدو لار کم ذکر. هغه ته وی کلا ان معي ربي سيهدين، کې دین شي ما سره زما رب دی هغه بلار خیمات. وی ما سره زما رب دی او رسول زم سو وی زمنګ سره زمنګ رب دی. یقین دی په موسی په خپل مرګري ابوبکر صدیق لان او موسی علیہ السلام په خپل مرګرو یقین نو، نو ځکه وی زما سره زما رب دی. ابوبکر صدیق راغلی شو او دا یو معجزه ده. بل معجزه چې دا کسان دغه تر رسیدلی خو رسول زمين نه دی لري. په دې کې دا خبره ستې چې بعضو خلکو من ګړت خبري نشر کړي، دا غي سند نشته صحیح سند. وي بدغه ځکه یو کوتر رااله او هغه ځکه جاله جوړه کړه، نه غوړل او چې دلته بسې بعضو یو جوړه راغې. د ټولي به سند خبري خدای دې د پروي چې د الله طاقت بیان کی. وګوروي جوړه راغې، کوتر رااله، زما د الله طاقت په دې کې زیات ښکار کیږي چې ته وایې چې هیڅ هم نه غنخ کاریدو. په دې کې د الله طاقت خخ ښکار کیږي چې نه کوتر وا نه جولا و نه بل سو، خو الله لاندې کړی نو لکه څنګه چې هغه ذکر کړو. دا ټول کار ګره ده الله، دا ټول چل ورکړي الله ورکړي. الله د سورۃ یوسف کې یوسف علیہ السلام مبارک وی وکذالک کدنا لیوسف. الله یې ټول طریقه ګره ما یوسف علیہ السلام لپاره جوړ کړو. دلته ټول کار الله روان کړي. ذکر الله بسورة الانفال کې وی فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. پیغمبر وی تاسو نه دی وجلی دا کافران دا ما وجلی پاسل کی. رسول سم په بدر کې را بشي، بدر کې شګي سره واغسته گزار کړه، کافرانو سترګو ته لاړه. الله وی تا خاصي وشته او رسول منګو وی دومره لري نه څنګه رسید هري او سترګې ته. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ټول مرسته د الله سبحانه وتعالى. نو دا دروغ من ګړت خبري بلدا د دې غر په زیارت کې ضرب برابر ثواب نشته. د دې ته د عبادت په نیت له بدعت دی او چکر لتله جایز دی. چکر له یعنی زمو ګورم چې څنګه غر دی رسول کوم ځکه نه هیڅ خبره نه، خو التتله د عبادت په نیت زمو خلک ګور عبادت غني او التبیا په هر دغه باندې خپل نوم لیکلی دی. بل لازم مدینه ته تلو موږ لاړو کم خندق نوم چې کم جمعات ته التبیا موږ ورلونو هغه ځای په کوم ځای کې چې رسول سم د خندق په ورځ کې دعاګانې وختلې وي دوه درې ورځې هغه ځای ته برو ختونو په هغه دیوال له پاسه ماغه تصویران ویستي اوس ما سره موبایل کې پراته د کارنامې زمونږ د خلکو دي دغه چې ما په بل جبه کې سن ولیدلې خو یا پښتو یا اردو وی دغه لا پلاني ډاکټر سیب له بګي بچي ورکې نه کماله مزرشتي نارینه بچي ولا ورکې او پلاني سیب له بګي بچي ورکې او پلاني سیب له بچي ورکې او پلاني علاقه د کراچۍ نه پلاني علاقه د افغانستان نه او پلاني علاقه د پیښور
او پلانې د پلانی زوی د پلانی زوی د زموږ د خلکو کارنامې دي او دیوال جوړ کړی د سعودي عرب حکومت لیکل ویډیو کوي به وی وابیا دې وابیا نو دي زدرال دي زده بدیره دي چې پوری دي نه د چې د دې وابیانو بچای نه وي کنه د دې ملک نه د غاری ثور به تا خړلې د غټ غرب دی خړلې والله چې خړوي د دې کعبه سره محبت نشتی په الله د قسم خورم د دې کعبه سره دومره محبت نشي څومره محبت چې د غاری ثور سره دی د دې کعبه سره دومره محبت نشي څومره محبت چې د غاری حرا سره دی د دې کعبه سره دومره محبت نشي څومره محبت چې دوی د رسول صلی الله علیه وسلم د قبر سره دی او وې دي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د جسم سره چې کوم خاور لګیدلې ده د الله د عرش نه مغوره ده د کتابونو کې لیکلي نو که چکر لزی زی زورینه طاقت نه خطه شي بروي زی خدای عبادت پنیت نه چې مونږ بلاړ شو زمونږ حضور دوه رکعات خو چرته تلی نه لا دوه رکعات دا خو چرته تلی نه دي ولاړ به زمون شه دوه رکعات او جاړي و دي چې جاړي چې ته کله الله بزمکه باندې عابد زاهد انسان نه غداري خبي دینه به خو په دغه ځکه جاړي اوخ کې به رمات یو جاړي او بس د ټول دغه ده لکه یو مولا مقرر مشهور چي دي سی ویلو وی د رسول صلی الله علیه وسلم د مور قبر لاړم مالته چې کوم سکون ماته ملو شه د ویزه کعبه نه وته ما سکون ماته هلته نه دی ملو شه خبر ټول د توحید ده چې د الله سره واسطه کوي د په دغه ځایونو کې نه جاړي دله جاړي چې الله ته سجده ولګي دله جاړي چې کله جمعات کې نش دله جاړي کله چې قران وای دله جاړي کله چې الله نه دعاګانې غواړي د غار حرا غار ثور یا نور دي تاریخي مقامات د چکر پنیت وته تللی شي خدای عبادت پنیت نه ها کله چې د دوی د طلب او د لټون لک کمزورې شو رسول صلی الله علیه وسلم ملګری ته ویزي چیزو رسول صلی الله علیه وسلم تیار شو ملګریم تیار شو د غار نه راوته سورځي بګی تیر کړي درې ورځې او دوی د اول نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د اول نه د عبد الله ابن اریقط سره خبره کړي او د اول نه ورغه ځکه مته واستو چې د تاریخ کې عظیم انسان دی کافرانی منی دومره خیر انسان دومره پوه انسان د اول نه هغه پیسې ول ورکړی وی چې ته به مونږ ته لار خې د ډیر پوه انسان په دې شړو کې په دې غرونو کې د تر لارې دي چې معلومه دي او دې ګوره په دغه ټیم کې کافر وره د دینه مخکې مسله ته بیان کما د خبره ساتي دینه د ثابت شو چې د کافر نه فائدہ اغستې شي رسول سلام دې د تویل ویل ته براشي بیا او غدو سورلیم د سره وی اسورلی دوانه د چا سره ولاړ وی د عبد الله ابن اریقط سره ولاړ وی او دوی ته ویلو چې غار ثور سره به ملاوي ومنګ الته دې راغې او د شپو د شیشي د پیر شپه شوله ليله الاثنين د پیر شپه دراغه عبد الله ابن اریقط او هغه دو سورلی ورکړي دوی له او دوی روان شو چې څنګه روان شونو په دغه ټیم کې اسماء بنت ابي بکر رااله الله اکبر چې خلک رااله په پلار پسې رااله پر رسول سم پسې او خوراک راوړل چې د سفر کې دوی ځان له خوري راوړو یا رسول الله خوراک می تاسو له تیار کړی نو د ځان سره دی اوخ پوری وټړی جوزي رسول زموتي سامان خو راوړل خو په پړه خو وسر نه راوړل چې باغی وته دا موږ څنګه وټړو نو په املا باندې یو کپڑا تړلی او کمر بند وته وي هغه راوغس نه هغه دوه ټوکړي یوې ټوکړي نه پړې جوړ کو نه خوراکي سورلی ته ځوړن کو او یو ټکی بیا په خپل ملا باندې وتړو نو دا ورځ نه دغه لقب دی ذات النطاقین دو چرلو والا هغه د اوچته زنانه ده ابو بکر صدیق رضی الله عنه رسول سم روان شو او د ځان سره دوی عامر ابن فهیرم روان کو عامر ابن فهیر څوک دی ابيزي غړي چې ساتي دیم ځان سره روان کو
او یو سره بل څوک شو څلورم عبد الله بن وريقط دا دلیل دی یعنی دی لار خي خدوی په دې طرف باندې روان شو زغه تفصیل نظم تاریخ هغه زینم ذکر کړی دومره تورات او کړی دي دومره دی عبد الله بن وريقط چې دا لار چاته معلومه نشي تر دې چې منځ کې وته ابو بکر صدیق او عبد الله بس تاسو ما بصیره زی زره د لار سیده کو یو زیته به ورسول وې دې زی پور راتلې شي دا غزینه بل طرف ته تاوش بل ته تاوش بل ته اخیری قبا کې ودرول وې زما زی موري ور ختم شو بل تر ورسول ډیر په انسان ولري د ته معلومي ټول نه دی سره روان په هغه وخت کې ناشنا واقعي راغلي دی په لار کې سفر د لارې نه د غار ثور نه قبا ته رسیده په دې منځ کې ډیر ناشنا واقعي راغلي یو واقعه د بای کې بیانک امام بخاری دا واقعه راوړی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی منګ روانو په دغه لار باندې ماسپخین ټیم شو او لار بالکل خالی و عبد الله بن وريقط په دې لار بوزي ته سوق نشته دا لار د چا په ذهن کې نه راځي په ناشنا لارو باندې تیر کړي چې به غالبا خلک نزی کې سوق دي زم نه غبره د پشان په انسان لار بالکل خالی و هیڅ څوک نه ښکارېدو نو یو ګټه ما ولید لري نه او د دې ګټ یو مزدار سورو چلته نور نه لګیدو یمو چې دلته ودرېږو یو سید ودرېدو زه اول کوشم د رسول صلی الله علیه وسلم لپاره مې غزه برابر کو خپل لاسو غزه می تیار کو د رسول صلی الله علیه وسلم لپاره چې رسول صلی الله علیه وسلم دلته ودش او یو صادر را سره ونو هغه می په دې ځی باندې وغوړو نو رسول صلی الله علیه وسلم لاستې موته چې رسول الله ته ودش یا رسول الله زما ز چوکیداری کوم کچرته حالات دي سي کیدو چې مناسب نه ونو زبتاره پاسو او خطه بیغم ودش رسول صلی الله علیه وسلم ودشو خوا کې یو عظیم انسان ناشته یو غټ چوکیدار د رسول صلی الله علیه وسلم ناشته کې دې نشي چې دې ژوندې وسوک دی را ورسي قبارام رسول صلی الله علیه وسلم خوب کو وی رسول صلی الله علیه وسلم وی زه خو شاکي ګرځیدم حالات می کتو یو طرف ته بل طرف ته سوق را روان دي کنه را روان که سوق را رواني چې زما مخکې کېږم نو که گزار کوي چې په ما باندې کوي اول گزار مې دې کې یو کس ولیدو چې هغه سره بيزي ګړي ویو دای سره ولي وی ما وته چې تاسو کې لمن انت یا غلام ته چای وسو کې یاد کو په مدینه ولا کې او په مکه ولا کې خو د چا نومي واغستو چې زه دغه کسم وی ما وته چې ویزو کې په اشتي کې نه وی چې اوشتي ما وته چې را باندې کې مونږ لګي وی چې دربک راوسته یو بيزوي وی ما وته چې دا غلان زوله پاکه کړه ویختونه د خاورونه دې دا غټ انسان دی دره پاره چې پیدا کوم او دې وې زمونږ نه خبر چې د سوق سبحان الله د اوس دې ټیم کې د دې انسانانو سره ولاړ لسه یعنی زم چې دا خوش قسمت او چې لیدلی خو یو هغه انسان چې د زمکه په مخ باندې غوړ انسان دی او دوی ماغه انسان دی چې پیغمبرانو نه بعد د زمکه په مخ غوړ انسان دی او دوانه نشي وی پي چې د منګول شل او ما سره د سرمن یو لوخه و باغی کې میواچول یخمی کړو هغه چې رسول صلی الله علیه وسلم پي ورک ورنه چې رسول الله ته چې یا رسول الله پي وی به مې خوب خرابې خو دې بخپل خوب نه کوي ګوره غاری ثور کوم دی وی خناس دلته دی وی خناست دا چې الله ول دمر او چت مقام ورکړي زه اکثر دې ملګرو ته دا خبره کوم چې هر مسلمان په ځل کې درځي چې دغه وخت کې زوي خل چې کوم موت او د ابوبکر بوشن کار کولای شي نشو کوی موږ لایق نه دغه وخت زموږ د خپل وخت برابر دي دا برابر دي د ټک خطا دینداري باندې کار روان کړي اغه خلکو خبرې اخو دا خلکو خبرې چې الله په قران کې وایي چې رضي الله عنهم ورضوا عنه الله رضی دی دغه نه غوی رضی دی الله دغه خبرې دا کار کوله مغویش
او ما تاسو ته واقع ذکر کړو راشي په سیرت مدني کې چې رسول صلی الله علیه وسلم شپه کور ته راغی او سخت ستړی او د جهادونو ورځې وي نو رسول صلی الله علیه وسلم په زړه کې دا وکړه څوک چوکیداري وکړي نو دغه ټیم کې د اسلحې د خوځېدو اواز راغی رسول صلی الله علیه وسلم پاسې چې دشمن به رسول الله ته څوک وي رسول الله سعد ویسه کې دلته یا رسول الله ستاسو چوکیداری ته ولاړې عائشہ رضی الله عنها رسول الله هغه ورځ دې خوب کړی چې خناره ما اوریدلې مطمئن و بالکل دلته ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورغه پیرو پاسو مونږ نه ویني پاسو په خپل رسول سمره پاسې دو مولوی وبور کړي وبن ولم یخي کړي او به وس کړي بیا مولا پي ورګو چې رسول الله پي دي تازه پي وی رسول سم پي وسکل خموش وی به ماته چې تلو وخت نه لري مو دې رسول الله تلو وخت ده بس ته انتظار وي زه چیز یو دا واقع نشنه واقع راغلی یو واقع دا راغلی دا په دغه لار باندې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه کله د ابوبکر د رسول صلی الله علیه وسلم شاته تو کله به مخکې تو کله شاته کله مخکې په دې منځ کې وته دغه وی د رسول صلی الله علیه وسلم ابوبکر د طریقه کې وی رسول الله شاته رواني ما چې شاته رواني څوک ملونه کې ځل کې مرشي کې مخې نه څوک راشي مخکې شم بیا مې ځل کې راشي کې شان څوک راشي یا رسول الله یو امت سره انتظار کوي په مدینه کې او زه یو سړی مکمل شم دما خبر او بدیزي باندې ختم شي خو ته مخکې ستاره سید ډیر لازم دي ته د خلک په انتظار دي او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پیجن د کېدو بم لکه خلکو وو پیجن د بل د رسول صلی الله علیه وسلم په عمر کې زیات ښکاري د عمر کې د کم دی خو د به زیات ښکاري لکه چې په لارې لیدلو خبره به د سره کوله د سره خبره نه کوله د رسول صلی الله علیه وسلم نو په یوځي کې سره یو کس ملاو شو چې یو بل سره په خیر مخیرو کوي من هذا الذي بين يديك ودا څوک دی چې د مخ کې روان دی وی هذا الرجل دا سره ماته لار خینه داغه د مطلب چې ګور څه خبره وته دا مطلب چې دوی ته لکه د دې لار خي خود مطلب چې لار د جنت ماته دی خي ناغتی لا یو بل واقع چې ناشنا واقع راغلی و د سراقه بن مالک غبطه سوري دي مشهور واقعه سراقه بن مالک وی چې د خپل قوم په یو مجلس کې ناسومه بني مدلج مشهور قوم او د باغی کې یو سړی راغی من په مجلس کې ناسو ودرې د خبره شروع کړې چې یا سراقه وی دوه کسان ولید دوا خو ماتم اقا محمد صلی الله علیه وسلم ښکاری او عملګری دی بل څوک نه دی خلک چې بسی ګرځي ټایم و بل څه تذکرہ کوله ته بسیم ګرځي مات اقا دوه ښکاری سراقه وی چې ماته پته ولګی چې دا قدولی خو دوی ته مسونوي نو ما جنن هغه بنې مړه هغه دلته سکه او چې کله دې سره خلک غلی شو ز پاسو د مجلس اوته خپل وینځي ته وی چې زماغه اسماء لرو بسه او زماغه غشي او نيزه غر سمال راک وی غر سم روستو د کور نه په شاته لار راوته او د نيزه او د ارسم په ټیکړي سکرانه خبر نشي په خپل اسماني کېناستمه او روان شو په دې لار کې زوی د اسنو لیدمه البته رسول صلی الله علیه وسلم نږدې کېدو نو دې دې اسنا استوبو عزت کته ولیدم نو عزت پاسې دمه نو ما سره غشي پراتو نو دا غینه ما هغه دوی په غشو باندې قسمت معلومه وکړه موږ په تفسیر کې ذکر کړی سورۃ المائده کې الله سبحانه وتعالى دغه حرمت بیان کړي نو دی غشو کې ما چې غشي راو بسم چې دا قسمت سوی چې مخکې تل خدي کنه دی ښه نو هغه غشي راو خطو کم چې زمانه وخو دا زمانه خو ارمان چې ما منلې وې د غشي خو مې نه منل روان شوم نږدې شوم د دوه کسانو ته رسول صلی الله علیه وسلم قران وی او شاته نه کتو پس ورلی باندې سور قران تلاوت کو ډېر خوږ आवाज کې او شاته نه کتو او ابوبکر صدیق رحم هغه بس شاته روانو او په مخه شاته کتو نو بالکل نږدې شو مچ زما د است مخې ته دوله سونه د په دې زمکه کې خښ شو
بالکل منځ ته ورسېدو، رکبتین ته ورسېدو، زنګناو ته ورسېدو، نو عزت یې راولیدم. ډېر په مشکله باندې د دې اس دغه خپې یا دغه لاسونه درته موږ راوویستو، او وایي چې ما راوویستو د ځمکې نه، نو د هغې سره یو غبار یا دوړه یا لوګی د اسمان طرف ته داسې راووتو. بیا مې غشې راواغستو چې د غشو کې معلوم کم چې څه چلو کم، نو یا هغه غشې راوختو کم چې زما نه دی خوښ. وایي ما ته پته ولګېده چې د دوی سره څه نه کېږي. نو ما ورته اواز وکړو چې تاسو نه امان غواړم. نو په وخت کې به داسې وایي چې زه د څه نه وایم، امان غواړم تاسو نه، او تاسو ته هم څه نه وایم. هغوی ودرېدو، خپل اس باندې سور شوم، د هغوی خوا ته ورسېدم. وایي زه روان وم او په لاره کې ما دا سوچ کوم چې د دې سړي دا خبره به راښکاره کېږي او د یو غټ انسان به الله جوړوي، لکه چې نن چې کوم کار وشو ناشنا کار وشو. وایي زه به چې ورسېدم، وایي ما ورته چې زما پلانې پلانې نوم دی او ستا قوم ګورې ستا باره کې 100 خان انعام یې ښودی او خلک د پسې ګرځي ګورې. او بیا ورته ما ووایي چې ما سره د سامان دی، د توخه د ځان سره واخلئ، په سفر کې به ستاسو په کار راځي. وی دومره ډېرې خبرې ورته ما وکړې، خو هغوی هېڅ هم ونه ویل، صرف یې دغه ووایي چې زموږ خبره پټه ساته، زموږ خبره پټه ساته. وی بیا ورته ما وایي چې نه یو پاڼه کې ماله ولیکئ چې موږ امان درکړو. نو رسول صلی عامر بن فهیره ته ووایي، نو هغه سره د سرمن یو ټوکړه و، نو په هغې باندې ورله لیکل وکړو. بیا رسول صلی الله علیه وسلم روان شو، قوم په دوی پسې ګرځېدو، او سراق بن مالک سره دا واقعه راغله. په یو روایت کې دام راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په منځ کې رسول صلی الله علیه وسلم ته ووایي، یا رسول الله څوک را روان دی، کوشش ډېر کوي چې راورسي. رسول صلی الله علیه وسلم خبره وکړه، لا تحزن ان الله معنا. ابوبکر ویریږه ما الله زموږ سره دی، پرې چې راځي سبق. سراقه واپس لاړ خپل علاقې ته، نو وی کتو چې دا خلک ګرځي پر رسول سم پسې. اعلان وکړو خلکو زه وګرځېدم په هغه سړي پسې، ښه مې وکتو خو په یو ځای کې هم نه میلاویږي، یو ځای کې هم نشته. سبحان الله، دی وتلی سحر لا په دې نیت و چې زه یې ونیسمه او د شپې بیا د هغوی دفاع کوله. چا به دې تپوس وکړو سراقه څه وایي، نشته. اخوا او شا علاقې زما زارش نه شو، زه به چې دومره وګرځېدم تاسو به څنګه را پیدا کړي. نو خلک به واپس شو، سراقه پوه سړی دی، مشر سړی دی، همېشه دروغ نشي ویلی، دی به ګرځېدلی. د ده د لاسه الله سبحانه وتعالی د خپل پیغمبر څنګه مرسته کوي چې د ده په خوله باندې دنیا کسان ته واپس شو. په دغه منځ کې یو بله واقعه هغه د ام معبد الخزاعیه راغلې ده. ام معبد الخزاعیه واقعه په دغه ذکر راغلې ده. دا ډېره زوروره ښځه وه، مشره ښځه وه، او په دې خپله خیمه کې به ښه کولا و ناسته وه بهر، او چې څوک به تېرېدونه هغوی له به یې خوراک څښاک ورکوه. دا ښه عادت په هغوی کې وو، او یو ښه عادت د جاهلیت په دور کې په هغه خلکو کې چې د میلمه میلمستیا به یې شرف ګڼو. اوس مسلمانان چې څه ته ورښکاره شي دې بله لار ګوري چې مړې که هو میلمه وي زموږ ځانله غریب دله به اوس د 2 روپۍ راوړی و، بیا به له چای پخی و، 2 ضرب ورکړه، نن سبا روپۍ وي ښه اوچته چلېږي. الله دې د داسې خوی نه موږ ساتي. دا ام معبد بهر ناسته وه چې څوک به تېرېدو هغوی له به یې خوراک څښاک ورکوه. د دواړه ابوبکر صدیق او رسول الله صلی الله علیه وسلم. ښه دلته یو سوال راځي، همیشه په سیرت کې راځي دا دواړه نور نه ذکر کېږي، ولې؟ واقعه د دوی ده، مین پوینټ د واقعې هغه د قدوه دي، نه دا نور ورسره نه ذکر کېږي. لکه موسی علیه السلام او خضر او د هغوی سره یوشع بن نون مو، خو د یوشع بن نون تذکره نه راځي. الله هغه دواړه ذکر کوي. دا دواړه ښه دوی ورلو چې څنګه نه ورلو وي تا سره څه شتي هغه ورته موږ سره څه حالات خراب دي او سوکړه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بیزې ته وکتو ولاړه وه، خو سمه کمزورې وه، او د بیزو د کنډک نه هم د دې کمزورتیا د لاسه پاتې شوې وه. رسول صلی الله علیه وسلم دې باره کې څه په دې کې څه شتي که نه؟
ناشنا سړی ا کوم بيزي چې زما خاون بولی بایږي سنشتي دا غوینه د کمزورتیا د لاسه پات چې ګرځېدې نشي دې کې بس رسول زموږ ته است اجازه ته په ولا شم اجازه ته وي دې کې سړي کپې پکې رالو جویس کې تاسو هم وس کې موږ به موسکو کرانلو استا مخې ته رسول صلی الله علیه وسلم غلان زدي چې لا اسراخ کوو د الله نومي واغست او دعای وغوښته د برکت او داسې غره ډکی شوې د پيونه او پي غوي لشي او سکیو رسول صلی الله علیه وسلم وسکل او سمي وسکل ابو بکر صدیق رنه وسکل او سمي وسکل او بیا غي وسکل واغه الوخه وته هغه وته بالکل ډک پرې خوته ویدل دته ته پاتې چې دوی څنګه لاړو ابو معبد راغی د دې خاون او بيزي وسره دي کمزوري جواب ګرځېدې صحیح نشي چرالو نه الته کټوي او لوخه ولې جواب د پوي نډکت وې دي کې د پوي د کم ځین راغلي او دې بيزي کې د دوی بدحل نه چې دي پیسې نه هغه وته وی په الله مې قسم یو سړی تیر شیخ ډېر برکتی انسان كان من حديثه كيت وكيت اكيدا چلو اكيدا چلو ومن حاله كذا وكذا وحال ديسي وديسي ابو معبد ډیر خیر سره ویرو دمه تحقق کاری قریشي بشي ګرځي دغه سو هغه سړی دی خو د معبد نور صفات راته بیان کړي څنګه او دا صفات موږ تاسو ته ان شاء الله پر روان درس کې بیانوم چې تاسو زړه کې مې شوق پاتې شي معبد چې د رسول اسلام کوم صفات بیان کړي تاسو به ته حیران شئ دا ولنې پیر د پاولنی پیر کې چې دې کوم صفات یاد کړي د رسول اسلام چې دغه جسم څنګه او دغه خبرې څنګه وي دا ان شاء الله پر روان درس کې د الله په توفیق سره تاسو ته بیان کوم او بیا پر روان درس کې دا بیان کوم چې رسول سلام قباء ته څنګه ورسېدو د قباء او د قباء ولو خوشالیانی څنګه رسول صلی الله علیه وسلم د مسجد قباء بنیاد کې خود اولنی خطبه رسول صلی الله علیه وسلم په کمزې کې وکړه د جمعې مدینه ته څنګه ورسېدو مدینه کې رسول صلی الله علیه وسلم د چا سره ډیر شو ولې ډیر شو او به د مسجد نبوي بنیادونه څنګه کې خودو دا هغه سیرت ته چې مسلمان په ستګي ګرځي چې دا به کله اورم او څنګه به اورم الله سبحانه تعالی دې موږ له وګد او برکتی ژوند راکړي چې دې پیغمبر د سیرت بیان کو وای ورو به په عمل وک او څنګه چې الله سبحانه تعالی موږ په دې مبارک جمعات کې وځي کړیو د خشن د الله سبحانه تعالی موږ د خپل خو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یوځي کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.